بیا هم ستړي مه شئ هېوادوالو اختر مو مبارک شه د اختر دومه ورځ خدای دې وکړي چې تاسو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي او ځانګړی سلام هغو درنو لیدونکو ته چې دمګړی زموږ سره یو ځای شول اختر مبارکیانې هم ورته وایم د اختر دومه ورځ ده موږ هم بېلابېل میلمانه د ځان سره په خپرونه کې لرو دمګړی موږ سره داسې یو څوک په خپرونه کې میلمه دی ولي نوري د نوم سره ټول هېوادوال اشنا دي ځغاسته کوي د ځغاستې لوبه کوي دی په ډېری هېوادونو کې بهرنیو هېوادونو ته تللی هلته یې په ډېرو لوبو کې ونډه اخیستې ده ماشاءالله میډالونه هم د ځانه سره لري دې ته ورته د چې نورو کومو لوبو کې ونډه اخلي په راتلونکي کې په هغې به هم سره بحث کوو نوري صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی اختر مو مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته همدارنګه د ژوندون ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته او بیا هم د افغانستان ټول غیرتي ولس ته سلامونه او د زړه له کومې ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم او د زړه له کومې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم د زړه له کومې اختر مبارکي وایم خدای چې ټول په خپل امن امان کې اوسېږي نو درنو لیدونکو ولي نوري هغه څوک دی چې په بېلابېلو لوبو کې برخې اخیستې دي او د نړیوالو رسنیو د سر ټکی هم جوړ شوی دی په خپل وخت کې موږ هم یعنې ژوندون هم پرې خبرونه لره او داخلي رسنیو ټولو پرې بېلابېلو وختونو کې خبرونه خپاره کړي خو تر ټولو مهمه دا ده چې ولي نوري سره له دې چې خپل سترګې بایللې ده خپله سترګې بایللې خو خپله حوصله یې له لاسه نه ده ورکړې او حوصله اوس هم ورسره شته دلته هم یوې ورځپاڼې یا بیا مجلې پرې باندې لیکنه کړې ده چې هغه چا چې سترګې بایللې خو ولې حوصله یې له لاسه نه ده ورکړې ځینو نورو ورځپاڼو کې هم شته د سر ټکی دی دغه د ولي نوري انځور دی او پوره پاڼه ولي نوري ته ځانګړې شوې په داسې ځایونو کې چې هغلته یوې کرښې ته هم ځای نه وي چې د نورو هېوادونو په وګړو باندې ولیکل شي په داسې یو ځای کې بیا د یوې صفحې نیول د یو چا په اړه یوه صفحه معلومات دا نو وړه خبره نه ده په بله ورځپاڼه کې هم تقریبا نیمه صفحه په ځینو نورو کې هم شته په تقریبا 40 یا 15 مشهورو څېرو کې هم راغلی دی دلته هم تصویر شته دغه تصویر د ولي نوري دی که زموږ ملګري لږ نږدې کړي نو ډېر به ښه شي دا د ولي نوري انځور دی او په تقریبا 26 مشهورو لوبغاړو کې دی هم راغلی دی له ده سره به د ده په لاسته راوړنو باندې غږیږو مډالونه هم شته چې ولي نوري ته ورکړل شوي دي د بېلابېلو سیالیو نوري دا راته وایي چې له دې مخکې چې تاسو لوبو ته مخه کړئ لومړی دلته افغانستان کې مو کاروبار څه و په څه مصروف وئ سترګه مو چېرته له لاسه ورکړه ورسره نور هم زخمي ښکارئ څومره زخمي شوي وئ جګړه کې زخمي شوي وئ سرتېری وئ او که نه په یو ماین باندې برابر شوي وي چې سترګه مو له لاسه ورکړي مهرباني زه به وایم چې په لومړیو کې زه د سوک وهنې لوبغاړی ولم ما سوک وهنه کوله په افغانستان کې زه ټیم د خپل کلب ولم همدارنګه کافي سیالۍ هم ما په افغانستان کې سپارنګي مسابقې ورته هغو کې ما هم ګډون کړی ده او د هغې تر څنګ هم زما دنده وله په افغانستان کې د هېوادوالو خدمت مې کوو د هېوادوالو په خوا کې ولم نو بدبخته نه وایم که خوشبخته نه وایم چې له نن 9 کاله مخکې د دندې پر مهال باندې د یو بمي چاودنې له امله زه سخت ټپي شوم په نتیجه کې د ما دغه دواړه سترګې ړندې شولې نو وروسته له هغه نه زه چې ټپي شوم همدارنګه د برطانیې هېواد لخوا نه ماته د پرایندګي وړاندیز وشو هلته د خپل فامیل سره انتقال شولم نو اوس هلته په انګلستان کې زه خپل ژوند کوم او خپله ځغاسته کوم په همدارنګه مسابقو کې ګډون کوم ولې نوري دا راته وایي چې په څومره سیالیو کې مو ګډون کړی دی تر اوسه پورې څومره مو ګټلي دي اول مقام مو چې ترلاسه کړی دوم مو څومره کې ترلاسه کړی ما په ټول ټال کې 15 سیالیو کې ګډون کړی ده چې د کې 2 سیالۍ چې دي دا نړیوالې دي او دغه باقي به نورې چې دي هغه چې دي ولایتي سیالۍ دي چې هغو کې هم ما لاسته راوړنې لرلې دي د اولنۍ سیالۍ په ارتباط به درته ووایم چې هغې ته 7 مراتان وایي یعنې نیمه مراتان چې هغه ولایتي سیالۍ وه چې هغې کې ما 22 کیلومتره 9 درېدونکې ځغاسته وکړه په هغې کې ما مډال ترلاسه کړه ښه لاسته راوړنه ما ولرله دغه سیالي زما ټوله د جوړو کسانو سره وله یعنې یوازینی نابینا زه ولم تنها نه د افغانستان د نورو هېوادونو نه هم نو په دوم قدم کې به زه درته وایم چې هغه 9 درېدونکې نړیوال مراتان سیالي وه چې د لندن په ښار کې ترسره شوله دغه د مراتان د سیالیو مډال دی لیدونکي هم کتلی شي او ولې نوري ښه تاسو د نورو سیالیو په اړه ووایئ او همدارنګه چې دغه اخري سیالي چې زما وله
د میټرو په نامه په دې ورځ باندې ما 2 سیالي ترسره کړلې چې دا منډې اصلا څو فارمټونه لري خو ما کې دا وړتیا شته چې زه په ټولو فارمټو کې سیالي وکړم اوږده منډه او لنډه تیزه منډه نو د اخري سیالي چې زما وله نن شل شپې مخکې په لندن کې نو دې کې ما 2 سیالۍ وکړې چې اوله سیالي زما 800 متریزه وله چې په دې کې ما د سرو میډال ترلاسه کړ او ورپسې چې 2 سیالي ما ترسره کړله چې هغې کې ما هغه 1.5 کیلومتریزه منډه وله سیالي وه هغې کې ما د برونز میډال ترلاسه کړ ښه یعنې دا وروستۍ سیالۍ وې تقریبا دغه د روټایر ان 10 کیلومتره د منډې د دې په اړه به هم درته وایم هیوادوالو ته چې دغه 10 کیلومتریزه سیالۍ کې چې ما ګډون وکړ دا د روزۍ مبارکې میاشت وله په دې کې 1000 کسانو ګډون کړی و یوازینی نابینا پکې زه وم چې دې کې هم ما ډېره ښه لاسته راوړنه ولرله او ډېر زیات پکې تشویق شوم او پکې وږی شوم تږی شوم ځکه روزه وله خو د دوستانو د هیوادوالو د دوه برکتو چې هغې کې هم ما ته خدای تعالی بری راکړه ښه برید لا ډېر شه موږ هم له خدای نه غواړو چې تاسو چې هلته د افغانستان بیرغ په اوږو اچوئ ځلوئ خدای تعالی دې تاسې هم ډېر وځلوي ولي نوري دا راته وایي چې هغه وخت چې په هېواد کې وئ اخترونه مو څنګه وو اوس چې دغه یوه سترګه هم درڅخه یا جګړې یا که هر نوم ورکړو یوه سترګه مو نشته اوس او دا بل هم کار نه کوي فکر کوم الګوزی صاحب مطلق زه په سترګو نابینا یم چې دواړه سترګې زما دید نه لري دواړه ړندې شوي او بالکل سترګې دواړه دید نه لري خیر په دې اړه باندې ډېر نه غږېږو ځکه ستر نعمت دی او خدای تعالی وکړه چې یو څه لاره ورته وکتل شي ځکه تاسو د هېواد سرمایه یاستئ او وړوکی نوم نه دی ولي نوري هغه څوک دی چې وړاندې مو لیدونکو ته هم خو د نړیوالو ورځپاڼو پې باندې پوره صفحې ورته ځانګړې کړې وې ولي نوري د تېرو اخترونو په اړه مو راته ووایي څه به مو کوو چېرته مو تېروو کوم ولایت کې وایي که نه مرکز کې مو د اخترو په اړه به درته وایم چې فرق د اخترونو د افغانستان او د افغانستان د بهر د اخترونو فرق طبعا شته ده او کله چې زه په افغانستان کې ولم نو اختر ما په خپل هیواد کې د خپل فامیل د خپلو کلیوالو تر خوا مې تېروه نو ډېر خوندور اخترونه ول چې ماشومتوب و ماشومتوب کې خو طبعا اخترونه خوند کوي نو ټولو سترګې اختریو ته هم وي نو طبعا دوستانو خواته بتلو دوستان به مو خواته راتلل نو اوس چې هېواد نه بهر یم نو هلته اخترونه طبعا داسې ساړه وي خو بیا هم دوستان شته دي افغانان شته دي لندن کې اوس دا زما لومړنی اختر ده چې بعد له 15 کلو 4 کلو وروسته زه په خپل هېواد کې د خپل هېوادوالو سره خپل اختر تېروم ولي جانه د راتلونکو سیالیو په اړه دې موږ ته ووایاست چې راتلونکي کې تاسو هم سیالۍ لرئ الکوزی صاحب زه به د سیالیو په اړه ووایم چې ما په مخ کې ډېرې زیاتې سیالۍ دي نو دوستانو نه هېوادوالو نه زه د دعا غوښتنه کوم چې ما په دعاګانو کې یاد وساتي زه چې لاړ شم اول دغه د غوروي کمیټه د انګلستان دلته تصمیم نیسي چې کال ته زه به په هالند کې هلته زه د 2 هېوادونو نمایندګي کوم د برطانیې او په خوا کې د افغانستان او دغه لنډ مهال وروسته چې په حال هغه کې په برلین کې په جرمني کې زما 3 کیلومتریزه منډه ده سیالي ده چې هلته به 11,000 کسان بینایان پکې ګډون کړي نو زه به یوازینی نابینا زه یم چې هلته به پکې نمایندګي د افغانستان کوم نو په دې ده چې هلته هم زه ښه لاسته راوړنه افغانستان ته ولرم انشاءالله له خدای نه غوښتونکي یو چې زموږ ولیجان دی هغلته هم وځلوي او په 11,000 کسانو کې دې هم لومړی مقام ترلاسه کړي تر څو افغانستان ته ویاړ راوړي او دغه درې رنګه بیرغ هغلته د ده په اوږو باندې وي دا به زموږ ارمان وي چې یوازینی لوبغاړی شي چې هغه له معلوم ځای ته دی له ټولو مخکې ورسېږي ولي جان راځئ وروستی پیغام واورو راته ووایي چې څه پیغام ورکوئ هېوادوالو ته تاسې د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې 2 سترګې مو له لاسه ورکړي په هېوادوالو باندې له ځانه ډېر حق تاسو لرئ او بیا مو ورته ویاړونه هم سره د دې چې دواړه سترګې در څخه دغې بدمرغې جګړې اخیستې دي له دې سره بیا تاسې هم د دې هېواد لپاره کار کړی دی او د دې هېواد بیرغ مو راپولی دی پیغام ورکوئ څه پیغام ورکوئ فضل صاحب پیغامونه خو افغانستان ته هېوادوالو ته زښته زیات دي خو زما یو څو پیغامه به زه هېوادوالو ته پرېږدم تا ولې چې زه نابینا یم دا خو زما 2 سترګې په خپل هېواد کې د هېوادوالو تر خوا ړندې شوې چې دا بدن مې هم پکې ټوک ټوک شي زه به بیا هم د هېوادوالو په خوا کې یم
خو کوښښ وکړئ چې یووالي باندې کار وکړو ځکه چې نبی علیه السلام ته صحابه کرام راغلل ورته وویل چې د خدای رسول موږ په څه باندې کار وکړو پیغمبر د خدای ورته وایي چې تاسو په یووالي باندې اتفاق باندې کار وکړئ نو اتفاق کې هر څه شتون لري نو خصوصا په دغه اختر ورځو کې زه د طالبانو ورونه دغه خواهش هیله کوم چې دوی د اوربند وکړي ځکه چې افغانستان ولس ډېر کړېدلی ده چې دوی هم د اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي نو ځکه طالبان هم د دې خاورې اتباع دي همدارنګه د موږ تاسو امنیتي او دفاعي ارګانونه هم خیر ده زه دې پکې ړوند یم زه دې پکې ړوند شم ټوک ټوک شم پکې خو بیا هم زما هیله ارزو دا ده چې افغانستان کې د تلپاتې صلح راشي نو ځکه ټول هیوادوال د صلح تږي دي خصوصا زه خپله هم د صلح ډېر تږی یم نو که نابینا شم پکې بیا مې ارزو شته ده خدای وکړي چې تلپاتې صلح افغانستان کې ګلاب زلمي درته له خپل سرونو تیر شو نو مینه نوره څنګه وي وطنه ځواني مرګه ډېره زیاته مننه ورور مې له تا څخه او ستا له وطنۍ مینې څخه درنو لیدونکو ورځو د یوې لنډې دمې په لور یو له هغه وروسته بېرته راګرځو خپله ونه